حنین په غزا کې ډېر غنیمتونه ونیولی شو او نبی صلی الله علیه وسلم هغه مسلمانانو ته ورکړه چې نوي مسلمانان شوي وو دې دپاره چې دوی په دې اسلام باندې مضبوط شي. نو انصار صحابه چې کوم وو هغه انصار چې په مدینه کې اوسېدل نبی صلی الله علیه وسلم د مکې نه ورته هجرت وکړه او دغه انصارو له ځای ورکړه دغه انصارو یې تایید وکړه دې انصارو له هېڅ شی ورنکړه په دې غنیمت کې. طبیعتي خبره دا ده چې څوک د چا ملګرتیا وکړي او هغه ورته بیا ونه ګوري نو د هغې په زړه کې داسې ګیله او خفګان راځي. نو انصار صحابه د حنین په دې غزا کې داسې خبرې اترې شروع کړلې او داسې یې ویلې چې محمد صلی الله علیه وسلم له ځای موږ ورکړی دی محمد صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې جنګونه موږ کړي دي او زمونږ د تورونه اینې ساسي او نبی صلی الله علیه وسلم مالونه دي نورو خلکو ته ورکوي. ګنې انصار صحابه بره د مال وږي نه او نه د مال لپاره جهادونه کول او د مال لپاره د نبي صلی الله علیه وسلم ملګرتیا نه وکړلې خو هسې داسې ګیرې وکړله. دا خبرې سعد رضی الله عنه واورېدلې چې دا د انصارو مشر و. سعد رضی الله عنه راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې یا رسول الله تا دې خلکو له ډېر مالونه ورکړه خو لیکن انصارو له دې څه ورنکړه. نبی صلی الله علیه وسلم سعد رضی الله عنه ته ویلې چې سعد ته ولې داسې خبره کې سعد رضی الله عنه ویلې چې رسول الله دا خبره زه نه کوم دا زما دا قوم کوي انصار دا خبره کوي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې ای سعد فاجمع لقومك قوم در ټول کا. وی سعد رضی الله عنه وته او کوم چې انصار ملګری وو د مدینی کسانو مهاجر نه وو دا یې راټول لږ لږ مهاجر هم راغلل لیکن اکثر یې ویستل دا ټول چې کله راټول سعد رضی الله عنه راغی او نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله لقد اجتمع لك هذا الحي من الانصار یا رسول الله انصار راغلي دي. نبی صلی الله علیه وسلم راغی دي انصار ته کېناسته نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې او د هغې نه پسې ویلې چې یا معشر الانصار ای د انصارو ټولګیه ما ته ستاسو له طرف نه داسې داسې خبرې را رسېدلې دي چې تاسو داسې داسې خبرې کوئ. وی دی انصارو صحابو سرونه ښکته کړل او دوی په ژړا شو. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې ای انصارو تاسو ګمراهان وئ الله درته هدایت وکړو تاسو فقرا غریبانان وئ الله مالدار کړئ ستاسو اختلافاتو الله رب العالمین ستاسو وحدت جوړ کړ. اوس او خزرج د دې دوه قبیلو خپل مابین کې سخته دښمني وه خو لیکن دی الله جوړ له په اسلام باندې. دا خبرې نبی صلی الله علیه وسلم کولې انصار صحابو دا سرونه ښکته کړي وو جړلې. نبی صلی الله علیه وسلم انصارو ته ویلې چې الا تجیبوني تاسې ولې جواب نه راکوئ سرونه م ښکته کړي دي جواب نه راکوئ. وی دی انصارو صحابو په یو دم باندې ولې سرونه راجګله ویلې چې بماذا نجبک یا رسول الله ای د الله رسول موږ به تا ته څه جواب وویو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې انصارو تاسو عزتمن خلک یې وئ لو شئتم لقلتم کس چې تاسو خوښه وي او خبرې هم کولې نو ډېرې خبرې به هم کړې وې او داسې رښتینې خبرې به هم کړې وې چې خبرې به تاسو هم رښتینې کړې وې او د نورو خلکو هم ستاسو تصدیق کړی وې تاسو به داسې خبرې کړې وې خو لیکن تاسو عزتمند وئ تاسو څه نه وئ. تاسو ما ته داسې ویلی شو چې آتیتنا مکذبا فصدقناک ای محمد صلی الله علیه وسلم ته د مکې نه دې خلکو راوشړلې خلکو ستا تکذیب کو فصدقنا موږ ستا تصدیق وکړو. دا خبره تاسو ما ته وشوه کولې ومخذولا فنصرناک ای نبي دې خلکو تفریق یې وې تا ستا مدد منګه وکړو په دې مدینه کې هم دله ځای درکړو د مکې نه ته مشرکانو راوشړلې او په دې مکه کې دله موږ ځای درکړو جنګونه ستا په ملګرتیا کې موږ وکړو تورې موږ استعمال کړې او نن ته مالونه بل چا له ورکې هغه خلکو له ورکې چې نوي راغلي دي هغو له مالونه ورکې او موږ ته نه ګورې. تاسو دا خبره شوه کولې لو شئتم لقلتم ای انصارو که چېرې تاسې غوښتلې تاسو به ډېرې خبرې کړې وې. بیا ورته نبي صلی الله علیه وسلم ویلې انصارو ژړلې ورته ویلې الا ترضون یا معشر الانصار هبوا الناس بالشاة والبعير وترجعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم. وی سبا به خلک ګړې او بزي خپلو کورونو ته بیبئ او تاسو به د الله نبي محمد صلی الله علیه وسلم مدینې ته بوځئ. وی دې صحابو سم وژړلې او دومره وژړلې فاخذلوا لحاهم په دې ګیرو مبارکو باندې به دا اوښکې رالیدلې او دا ګیرې له لمدې کړلې. وی دومره دې انصارو وژړلې او بیا یې ویلې چې یا رسول الله
من صاحب تقسیم باندې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ورته قناعت ورکو چې ما د مالونه د خلکو لزګه ورکړي دي چې دوی نوی مسلمانان دي ځکه مې ول مالونه ورکړه ووکلتکم الی اسلامکم تاسو مې د خپل اسلام ته پرې خدلې تاسو د لپاره اسلام بس دی وای سبب خلک ګړي بزی خپل کورونو ته وي او انصارو تاسو مدینه منوره ته محمد صلی الله علیه وسلم بوزي ولي انصارو ډیر وجړل او به ویل چې رسول الله من صاحب فیصله باندې راځیو نبی صلی الله علیه وسلم یا اللهم یا الله په انصارو باندې رحم وکي یا الله د انصارو په بچو باندې رحم وکي یا الله د انصارو د بچو په بچو باندې رحم وکي د دعا غالي وتوکل له انصار په سمانه خوشاله شو انصار په مالونو باندې خوشاله نشو انصار په دې باندې خوشاله شو چې سبب محمد صلی الله علیه وسلم مدینه ته